د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار ده. هغه سیمه چې مرګوني ځمکرد سخته لړزولې او له ځانه یې پراخ انساني او مالي زيانونه پرځای پريښي دي. له د مرګوني ځمکرد څخه د 3 ورځو په تېرېدو سره لا هم ګڼ شمېر کسان تر ړنګو لاندې مړه یا هم ژوندي بند پاتې دي. خو د دې سیمو پیچلو لارو بیا د ژغورنې عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په داسې شرایطو کې بیا د چورلکو په مرسته ژغورنه خورا اغېزمنه تمامه شوې. دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت هوایي ځواکونو د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د تېرې یکشنبې شپې زلزلې د ټپیانو د لیږد په موخه په تېرو 2 ورځو کې 255 الوتنې ترسره کړي دي. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ ورځ 83 الوتنې شوې چې په دغه الوتنو کې 1000 تنه ټپیان لیدول شوي دي. دفاع وزارت زیاتوي چې په 2مه ورځ 22 الوتنې شوي او په دغه الوتنو کې 370 ټپیان او 540 د ټپیانو پایوازان او روغتیاپالان لیدول شوي دي. د زلزلې له امله د ویجاړۍ کچه پراخه ده او کم شمېر چورلکې ټولو قربانیانو ته رسیدنه نشي کولی. د کونړ په ځینو سیمو کې چورلکو ته ناسه هم خورا ستونزمنه ده او ډېرو قربانیانو خو لومړۍ شپه حتی تر کنډوالو لاندې تېره کړه. دفاع وزارت ویلي د کونړ ځمکې ځپلو ته د خدمت او چوپړتیا وړاندې کولو لپاره یې 7 الوتکې په واک کې ورکړي او 4 ساعته له ځمکرد ځپلو سیمو ټپیان او مړي لیدوي. بل لوري ته چارواکو ویلي هغه سیمو ته به کومانډو ځواکونه د هوا له لارې ښکته کړي کوم چې د ځمکې له لارې ورته د ژغورنو ډلو لاسرسی ناشونی دی.